تازه خبر ولسمشر غني خلیلزاد سره لیدنه رد کړې ده. دا چې ولسمشر غني ولې غوسه شوی دی په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ولسمشر غني د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره لیدنه رد کړې ده. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل یو خبر کې ویلي دي چې ولسمشر غني د افغانستان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره لیدنه رد کړې ده. دا لومړی ځل دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته خلیلزاد کابل ته راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ څو ورځې مخکې د قطر په دوحه کې په افغانستان کې د سولې د راوستو تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د امریکا له لوري زلمي خلیلزاد او د طالبانو له لوري ملا برادر لاسلیک کړ. د تړون د متن تر مخې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان به 1000 امنیتي ځواکونه او نور ملکي وګړي خوشي کوي. خو ولسمشر غني په خپلو خبرو کې بیا ویلي دي چې طالب بندیانو خوشي کول د افغان حکومت کار دی او امریکا په دې پورې هیڅ اړه نه لري او دوی د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره خپل شرطونه لري. ولسمشر غني تېره ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال دا هم وویل که طالبان غواړي چې سوله وکړي نو له پاکستان څخه دې راووځي. هغه همداراز هم ویلي دي چې طالب بندیانو په اړه به په بین الافغاني مذاکراتو کې بحث کیږي. خو طالبان وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو نه مخکې باید د دوی بندیان خوشي کړای شي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.